بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو. نن بیا لیټ شوم. یقینا چې ټایم ما کوم سیټ کړو ما چې وایي صدا سه خپل روټین کې مخکینه چې ما پلان کړو نن بیا لیټ شوم. معذرت غواړم خو غیر زر کېږم بناولې چې ملګرو ویلي چې غیر زر وی غوجم دا وا چې یو خو مصرفیات ډیر زیات شوي دي اسلام آباد کې. تاسو ګورئ بیا بار مونږه چې و فیلډ کې نو مانه کله یو سیس پاتې کله بل سیس پاتې نو بس بیا هغه دومره ستړي شو دماغي تور باندې بیا او بیا ورکې زما سوشل چې کوم ملګري دي دوستان دي اوس را ملي ودل یار پس راغلي لکه اوس هم دا اوس تاسو سره ډایرکټ کېناستم نو اوس رانه څه دوستان لاړو افیس چکر وزټ ته راغلي یو ملګری جرمني و. بهرحال خاص خبرونو ته پر راځو. یو خو د پاکستان په حالاتو په یو موجوده کم روان دي خیبر پختونخوا الته د موږ خاص فوکس وی د پښتنو سیمې باندې بیا شروع به د افغانستان نه وکما چې افغانستان کتا سو ګوري ما تاسو ته په نوم ویلیو ډیر زیات بدلون برازي. صرف دا انتظار دی چې دا ایران او امریکا روغه چې کومه وکړي. پاکستان په دغه کې ډېر سخت هلې ځلې شروع کړي دي او نور ملکونه هم ځان سره که او په دې حوالې سره اوس چې لږ تازه اپډیټ درکو چې دی وخت تاسو ته ریکارډ کومه تر سټیل اوسه پورې ایران ضد نیولې دی ولې چې وایي چې د سیز فایر خلاف ورزي شوې ده خو نن نه بلکې زموږ به سحر راځي او د نورو ملکونو کې امریکا کې به مازدیګر راځي چې سیز فایر کم هغه بند شوي ده. اوس پاکستان په دې کې هم دی چې دا سیز فایر چې کم دی هغه توصي کی او په دغه کې توصي راولي کا چیرې مذاکراتو کې ټیم ورکړي. بل طرف ته ټول اسلام آباد کې هلې ځلې ارس مکمل شوي دي لارې سیل کړي شوي دي سیکورټي چې کومه ده 10,000 سیکورټي چې اف سی کمانډوز او دغه شانتي آرمي او مختلف فورسز چې کوم دي هغه خپل ولکه کې اسلام آباد خاصه به خاص کر پنډه کې هم دغه شانتي معاملات دی ولې چې خطرات وجنا خطرو وجنا د نور معاملو وجنا چې څه د بده پیښه مخې ته رانشي خاص کر په دغه سرخار اسلام آباد کې. نو دا خو صورتحال لا سټیل داسې روان دي. نو دی په مصرفیاتو کې بیا پکې ملګري راشي نو بس مانه ټیم لګا شي روزه ته در کومه د افغانستان چې کوم بدلون خبره ده. یو خو ګلبدین حکمتیار لک شبا وړاندې چې موږ لیده هغه بیان راغ چې افغانستان کې د انتخاباتو په ذریعه باندې ټول ټاکنو په ذریعه باندې یو جمهوریت حکومت جوړ شي چې ولس ټول ته قابل قبول وي. دا څه خبره ده د په شامل تاسو ته ځکه ویم د بدلون راځي نو ډېر چې کوم دا غشانته ګلبدین حکمتیار په شان د نور چې کوم ډلې دي هغه یو ځل بیا فرنٹ لاین ته روان شوي دي. ورسره کوم طالبانو ولا خبرو کونو الته کې خپل مینس کې هم او بیا غټ خبر چې کوم راځي هغه دا دی چې تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی ان ټي ټي پی هغه سره هم هغه اوس معاملات خراب کړي دي او پاکستان سره د روغې کوشش کوي او پاکستان چې کوم مطالبات دي د هغې منلو ته تیار شوي دي. وجوهات هم دا دي چې ډېر زیات اندروني بیروني پریشر او ورسره که نړیوالو ادارو پریشر وګورو نو دې وخت کې یقینا چې طالبانو خپل 4 کاله خپل زور وچلو کوشش وکړو چې دا حالات ټیک کړي او کنټرول کړي. خو چونکې بیروني دنیا سره ملوېدل د هغو نه دغه اخیستل هغه شانتیا سیاسي هغه موږ ورته وایو چې زور یې نه دی اخیستی هغه کې لا پاتې دي. نو اوس په دې صورتحال باندې هم هغې هلې ځلې تیزې کړي دي نو امکان دا ظاهري چې دا پاکستان دغه مراکه هم حل کړي یعنې د ایران او د امریکا. نو ټولې نړۍ کې که تاسو دې وخت ګورئ دنیا کې پاکستان ډېر غټ نوم چې کوم جوړېږي. خو دې کې که موږ ګورو نو د افغان میډیا زه ډېر زیات خفه هم شوم چې هغه ډېر منفي پروپیګنډې صورت اختیار کړی دی په دې ټاک باندې هم په دې خبرو باندې هم هغې ډېر ټاکونه کوي. واحد یو میډیا یعنی افغان چند میډیا هغې یو طرف ته روان دي د ټولې دنیا د هر یو چینل که تاسو وګورئ نو هغې په دې مذاکراتو باندې د پاکستان ډېر ستاینه کوي ولې چې دا ټولې خطې او د ټولې یورپ کنټریز همدغه شانتې د ټولې دنیا خبره ده چې مهنګۍ کمه طوفان روان شو دغې جګړې دغې وجې نه دا د ټوله دنیا په لاپیټ کې راخستې ده.
هغه خلک پوهیږي، خو زه نه پوهیږم چې د افغانستان میډیا ولې داسې کوي. دا نیگیټیو خبرونه ډیر زیات بد اثر کوي. حالانکه تاسو ته چې ما کوم خبر درک، حقیقت دا دی چې افغان طالبان حکومت هم اوس مجبوره ده چې پاکستان سره په یو ځای باندې روان شي. دغه ښکاره ثبوت د ټي ټي پي ده چې هغې نه هغې اوس لاس اخلي. ورسره افغان طالبان په نړۍ کې پیژندګلو، نړۍ کې خپل رسمي توګه باندې پیژندګلو کې هم ناکامه شو د 3.5 کاله کې. حالانکه که تاسو پاکستان په لومړي ځل کې لیده چې هر فورم باندې به هغې دا اواز اوچتولو چې افغان طالبانو سره دغه پیژندګلو دغه رسمي جوړ کړی شي، ولې چې هلته کې ولس ستونزو کې دي او دلته دغو سره یو پراسس روان شي. دا پاکستان لومبی هغه و، منځ کې بس هر څه بدل شو. بهرحال دا لمبه جوړه کهانیانې هم دي او چې رښتیا وایي بیا پکې ډېرې کیسې جوړېږي او ډېر ټایم غواړي. نو موږ صرف تاسو ته اهم خبرونو کې نن ګلبدین حکمتیار او همدغه شانتې د طالبانو کم پریشر دی هغه کې خاص کر د ټي ټي پي نه لاس خستلو، پاکستان سره هغوی جوړې کولو او سره بل خوا که موږ ګورو چې ځینې میډیا په داسې وخت کې چې اسلام آباد ټاک یعنی د ټولې دنیا کې خبره کیږي، د پاکستان ستاینه کیږي، او افغان میډیا کې چند کسان داسې دي چې هغې د دې هم سخت مخالفت کوي او دلته کې هم هغې خپل پته نشته ولې نفرت اظهار کوي. نو دغه نن ورځ هغه او تاسو سره به انشاءالله بیا راځم. او کوم ملګري چې ما زړه ملګري دي هم ظاهره خبره چې دا یوټیوب داسې شی دی چې هغه ته بیا نه اکسس کېږي، نو لازمي لږ شیرینګ وکړئ او دوباره دا یوټیوب مې رژم دی کوي. ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ.